سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ګرانو قدردانو پښتنو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یې. شیرین درانه او جنرال موبین دواړو په جنگ شول. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، شیرین درانه چې د افغانستان مشهوره ټیک ټاکره ده او جنرال موبیل چې د طالبانو یو جنرال دی، نو دا دواړه په منځ کې په سوشل میډیا غټ جنگ روان دی، ځکه چې شیرین درانه په ټیک ټاک کې ویلي وو چې زه د طالبانو دفاع وزیر یعقوب سره وعده کوم. نو دوستانو، په سوشل میډیا کې جنرال موبین نه یو کس تپوس کوي چې شیرین درانه غواړي چې زه ملا یعقوب سره واده کوم، نو د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ نو جنرال موبین ورته وایي چې اول خو زه دا جینۍ نه پیژنم، خو که آیا تاسو وایه چې دا د ټیک ټاک یو جینۍ ده نو زه به ورته یوه ډمه ووایم. نو زموږ وزیر دفاع کله هم د یوې ډمې سره واده نه کوي. اور بیا یې دا وویل چې شیرین درانه داسې خبرې پرېږدي کنې بیا دې موږ نه ګیله نه کوي. دوستانو، څو ورځې مخکې شیرین درانه هم خلکو نه معافي وغوښته او هغې په خپله ویډیو کې وویل چې ما کومه خبره کړې نو هسې ګپ مې لګولی و او هغه چې ما کومه د واده خبره کړې وه نو هغه ما هسې ګپ لګولی و. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. تاسو د شیرین درانه او جنرال موبین د خبرو باره کې څه ویل غواړئ او څه سوچ لرئ نو موږ ته په کمنټس کې ضرور لیکئ او تر د بلې ویډیو پورې اوس راکئ ماته اجازت. الله حافظ.